الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. دا خبره چې زموږ دا دوره مقصودي طور باندې د موضوعاتو دپاره ده. نو د موضوعاتو کتابونه دا هم اهم دي چې پر هغې باندې موږ بحث وکړو. د موضوعاتو په کتابونو کې قبل در دې چې زه د موضوعاتو کتابو ته ورولوېږم، یوه خبره دا ده چې امام ذهبي رحمه الله دا په موقظه کې امام ذهبي رحمه الله چې دا زما مخ ته پرته ده، هغه موقظه کې امام ذهبي رحمه الله د موضوع روایت دپاره یعنی فقط دا نه ده چې خالي راوي کذاب، ځکه هغه به متن بیا هم د قواعدو شرعیو سره مخالفت لري. فقط چې راوي کذاب وي بس دا یوه قرینه نه وي، بلکې نورې قراینې هم وي، متن یې هم مخالف ده. ځکه کذاب کله کله چی وایي؟ رښتیا وایي، ځکه در شیطان خو نو کذوب نسته و، خو هغه لا کله کله رښتیا ویلي. نو فقط دا نه وي. او دویمه دا ده چې دا ډېر یو نازک پند دی، دا موضوعات د هر چا سر نور سره خلاصېږي. ډېر احادیث هغه د هغو وجوهي ډېرې ظاهري وي، ځکه ابن حبان په ډېرو ځایونو کې به وایي دا حدیث باطل دی. هغه چاته هم معلومیږي چې دا حدیث د صناعت نه وي هم، او کله کله بیا دی دا تعبیر وکړي وایي دا نه پټېږي پر مبتدي باندې هم، خو کله کله بیا دی وایي چې دا نه پېژني الا النقاد. وی حدیث موضوع خو معلومیږي چاته فقط نقاد. به هر حال حدیث موضوع حدیث دا یوه دقیقه موضوع ده. د دې خپل کتابونه دي کې اولنی او بهترین او ښه کتاب دا د امام ابن الجوزي رحمه الله کتاب دی. ما څه قیدونه وویل؟ اولنی او ښه او بهترین کتاب. خو دا خبره باندې سر در خلاص کړم چې څنګه بهترین دی. ولې په دې بس دی ژر سر نسي خلاص، په دې وجه بس دی ژر سر نسي خلاص. پسې خو د مصطلحو چې څه کتابونه ګوري په هغه کې ابن الجوزي چې دی پر هغه باندې هغه دی ګرځېدلی دی یو سنت متبعه دی د مشایخو. خامخا چې موضوعاتو کتابونه دی ذکر کوي د ابن الجوزي هغه ځم ورسره بیانوي دلته په دا ځای کې. وروره چې هر چا د ابن الجوزي رحمه الله دغه کړی دی، د ابن الجوزي رحمه الله دا کتاب ذکر یې کړی دی، نو هغه بیان کړی دی، دا ځم یې ورسره بیان کړی دی. خو دغه ځم څنګه دی چې ابن الجوزي رحمه الله چې پر ډېرو احادیثو باندې احکام کړي دي، موضوع نه دی، د بیا هم څه ورته ویل دي؟ موضوع ورته ویل دي. موضوع نه دی خو بیا هم د څه ورته ویل دي؟ موضوع ورته ویل. نو په دې وجه ابن الجوزي دا کتاب باندې خلکو انتقاد کړی دی. د ډېر انتقاد او د ګردو کتابو د انتقاد د وجې بیا د اورېدونکي په ذهن کې دا راځي چې دا کتاب به نو ګرڅه د دې یې نه چې سړی رانسي. خدای خبره نه ده، زه په دا ټکي سر در خلاصوم. خدای خبره نه ده. خبره دا ده چې ابن الجوزي چې کوم کتاب مختاره کړی دی په دې کې ډېر موضوعات دي. دا ډېروالی دا فی نفسه دی، اضافي ډېروالی نه دی، دا چیش دی. نو د ابن الجوزي دا کتاب ډېر بهترین کتاب دی. هلته ابن الجوزي دا هغه ډېر کار د قراینو اخیستی دی. دا د پر رجال باندې ډېر کار ته د روایت رجال ثقات وی روایت موضوع وي، بل چا پر تړلی. صحیح سو؟ هغه به انشاءالله نن په ابن حبان کې بیا د هغو طریقه بیا راسي په مجروحین کې. اصل دغه ابن الجوزي چې کوم کتاب لیکلی دی په دې کې تقریبا در 1800 زیات روایات راوړي دي. څو؟ یعنې ته ودرېږه 1840 روایات. څو؟ 1840 روایات دا د څه په کړي دي؟ موضوع راوړي دي. اوس نو چې خلکو بیا ردود باندې کړي دي سیوطي رحمه الله په النکت البدیعات کې 343 روایات دا پر ده باندې رد کړي دي. په څو روایات کې پر ده انتقاد کړی دی؟ 343. هلته دې ګرده څو؟ 1840. رد په څو کې دی؟ ښه چې رد نسته کې هغه څو ورپاته سو؟ 1504. د دې دا مطلب 1504 روایات کې خدای چشک لري دي، صحیح کړلی دی. ښه د دې سره په څنګ کې یوه خبره واورئ. د ابن جوزي چې 1800 راوړي دي، ور 4000 یوه سړي فقط په احکامو کې وضع کړي دي. 4000 روایات یوه سړي فقط په چا کې؟ په احکامو کې.
نو دا لږ کار دی وروره، پر موضوعاتو ډېر کار لا پاته دی، بیخي ډېر کار لا پاته دی، بیخي ډېر کار لا پاته دی، فقط پر موضوعاتو باندې. د 1800 څو روایت راوړي وو؟ 40. امام سیوطي رحمه الله پر ده باندې رد کړی دی په څو کې؟ ښه نو ګرځه دا 343 دا تر ټول دغه یې وبوله لکه سیوطي رحمه الله چې وایي دته څو ور پاته سو؟ دا چې د فیصد پر اعتبار راواړی چې پر 100 کې چې دا د چې کل نمبر د 100 کې نو اوس د 1 نمبر حق کېږي. 1 چیش جوړېږي ورور پر 1 سړی چیش جوړېږي پر 1 نمبر ممتاز جوړېږي که نه جوړېږي؟ نو دی اوس هم ممتاز دی چې دا هغه ګرده صحیح او سره د دې چې امام سیوطي رحمه الله بیا شدید متساهل دی چې برته تعقب پسې وکې په ډېرو کې برته سوا په جانب د ابن الجوزي کې دی، د سیوطي کې نه دی. د مثال په توګه اوس یو روایت دا راغلی دی نه من حدث حدیثا فعتس عنده فهو حق. دغه امام ابن الجوزي رحمه الله وایي موضوع دی، سیوطي رحمه الله تعقب پسې کړی دی وایي یا په دې کې ضعیف راوي دی، دا ته موضوع نه شي ویلی. ګرڅه ته یې ووایاست ګوره خالي خو نو دا رجال نه دي. اوس که یو سړي له شهادت له خلک ورسي او د شاهدي وایي عطس وشي نو دا شهادت بیا قبول دی د دې حدیث په برکات، په دې حدیث په دغه باندې نو په دا کې هم تعقب باندې کړی دی. تناصحوا فی العلم په دې کې پر راوي کې خطا وتلی خطایي راغلی د ابو سعد که ابو سعید دی، په دې کې ابو سعید دی، د دې ګرده کیسه په تاریخ په دا کې هم تعقب پسې کړی دی. نو برته چې تعقب پسې وسي په ډېرو کې حق په جانب کې د چا دی؟ برته لس دلې وړي دا 90% دا ښه کتاب دی. البته چونکې په موضوع کې اول کتاب دی نو کم سړی چې په موضوع کې اول کله مخکې هغه حتما په هغه سره مخ ته شی ستنه د هغه مخ ته هغه یو ور د موضوع نه ولاده ده نو په دې سبب باندې حتما انسان دی. بعضې به داسې روایت کې راوړي چې په صحیحینو کې بلایي، خو د خطا دا مطلب نه دی چې باره نو سړی هر ځای ذکر کې او دا ځای نه کې ذکر چې نو دغه یوه نکتې ته مستاسو در پام کول چې د ابن الجوزي کتاب چې تاسو په مصطلحو کې اورئ چې دا متشدد دی یا دی کې خطا وتلی دی کې خطا وتلی دی دا معنا نه ده، د دې دا معنا نه ده چې یعنی معنا بیا نو ته دا کتاب مه رانیسئ، نه دا اهمترین بهترین او ښه کتاب په موضوع کې اولنی کتاب در ټولو ښه ښه خوند کوي ځکه هغه خو مخ ته یې شی نشته، دا نور خلکو خو مخ ته بل څوک یې هغه خو د شی ورسره وي لږ خپل ورسره ملګری کې باره دغه کار ډېر ګران دی چې د سړی اول کار وکړي. نو د ابن الجوزي کتاب یو د بهترینو کتابونو نه دی. او دویم مې دې خبرې ته در پام کول چې دا مې یو ډېره ښایسته علمي موضوع ده که رجال وي چې دا وڅېړي چې د ابن الجوزي او د سیوطي در مابین چې کوم احادیث چې تعقب ابن الجوزي پسې کړی دی نو څوک پر حق دی. دا مې یو بهترینه موضوع ده چې اخذ یې وسي په کتابت سره په پوه سواست. بس نن دغه وړه نکته باندې سر در خلاصول غوښتل.